بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د مارچ کال 2016 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات سیمه‌ایز او نړیوال دي او سیمه‌ایز کې ډیر جالبه او داسې ضد او نقیض خبرونه دي. هیله ده چې راسره تر اخره اوسئ او دا ضد او نقیض خبرونه ټول واورئ چې د نړۍ کې څه لوبې روانې دي او څه کیږي. دغه ټول زه تاسو سره انشاءالله شریکوم. د افغانستان او د پاکستان د کړکېچ حالت هم روان دی. تاسو معلومه ده چې پاکستان یو ځلې بیا په زابل او په قندهار باندې برید کړی دی او هلته د سرحدي د دغه مرزي کرښو باندې یعنې ډیورنډ د کرښې سره په کلو باندې دا کړی چې یو کلي نوم شلمزو کلی ویل شوی دی. هلته خلک هم وژلي، کورونه یې وران کړي دي. ملي اردو د انتقام لپاره تلې ده، په پاکستان یې برید کړی دی. کافي کسان یې ورته وژلي دي او ځایونه یې ترېنه نیولي دي او بدل یې خپل اخیستی دی. همدارنګې په نورستان کې هم هلته جنګ روان دی، حالت ښه نه دی او ملي اردو تیاری نیسي د لوی دغې لپاره برید لپاره پاکستان ته خپل قوا دا په سرحد کې لګیا دي برابرۍ. نو دلته هم د دغې خبره روانه ده چې روسیې ویلي دي چې پاکستان زموږ لمن ته لاس راوړی دی او غوښتي دي چې موږ د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړو، یعنې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړو، ځکه دا موضوع زموږ د لاس نه په وتو کې ده او په شړېدو ده. نو دوی خو دا دغه کوي چې د ایران او د امریکا ترمنځ موږ منځګړیتوب کوو، بیا خپله د افغانستان د قضیې لپاره د روسیې لمنه نیسي، خپل مسله حل کولی نشي. دا راغلی دی د امریکې او د ایران ترمنځ منځګړیتوب کوي او بیا داسې لافې وهي دی دا وایي چې ډونالډ ټرمپ زمونږ لمن ته لاس اچولی دی او فریاد یې کړی چې پاکستانه د خدای دپاره ما د ایران دغه موضوع کې ما سره مرسته وکړه. دا په همدغه الفاظو دی دا خبره کوي چې ډونالډ ټرمپ زمونږ لمنې ته لاس راوړه او ویې ویلې چې د خدای دپاره موږ سره کومک وکړئ، موږ دې نه وباسئ او منځګړیتوب وکړئ تر څو د درېیم نړیوال جنګ خواته موضوع لاړه نه شي. اوس تاسو دې ته وګورئ چې دی په دومره تمسخرآمیزه دا شی لیکي چې ډونالډ ټرمپ زموږ لمنې ته لاس راوړه او ویل د خدای دپاره زموږ سره کومک وکړئ، موږ دا موضوع حل کړو. کله چې دا خبره دوی نشره کړله، ډونالډ ټرمپ هم پاڅېده، د شهباز شریف هغه ټویټ چې د امریکا نه غوښتي دي چې دا به موږ ته ډېر لوی افتخاري که تاسو موږ ته دا چانس راکئ چې موږ دغه موضوع کې د تاسو سره او د ایران سره خبرې وکړو. نو هغه خو محض وران دی، هغې بالکل د هغې هغه لیکلی د شهباز شریف د ټویټ دغه یې واخیست خپل په صفحه کې واچو او ما ټول ټویټ ونه لیکه، صرف هغه ټکي مې ورته ولیکل چې دی هغه غوښتنه کړې ده د پاکستان امریکا نه چې پاکستان آماده دی او دا به افتخار وي موږ ته که موږ وشو کولی چې ستاسو مهمانداره اوسو، یعنې ستاسې کوربه اوسو او وشو کولی چې دغه یو معناداره مذاکرات ستاسو په منځ کې موږ کوربهتوب وکړو او یو نتیجې ته ورسېږو تر څو دغه روان جنګ چې دی دا بند کړلی شي. نو دا ډونالډ ټرمپ په دې واچول چې یعنې موږ ورته نه دي ویلي، خپله دی موږ ته پیشنهاد کړی دی چې موږ داسې یو شی کوو، تاسو موږ سره دغه وکئ، په حساب که تاسو وغواړئ موږ تاسو سره دا همکاري کوو. بیا پاکستان نورې تبصرې روانې دي. پاکستانیان وایي چې دا مذاکرات چې دي دا ډېر پټ دي، خفیه دي او د دې کې خبرې روانې دي، دا اوس باید میډیا ته ونه ویل شي. یو د دې ټکو نه چې دی وایي چې موږ ته دا ویل شوي دي چې تا خبرې په دې پټې وساتئ چې هندوستان خبر نشي، ځکه هندوستان چې دی ورانۍ کوي، هلته لفظ ورته سپایلر استعمال کړی دی. سپایلر یعنې ورانۍ کوونکی، هندوستان ورانۍ کوونکی دی، نو دا د هغې نه پټې وساتئ. خو تاسو د دې خبرې پرتوګ وکئ چې په نړیوال لیول باندې
پاکستان په موضوع خبرېږي او هندوستان نه وي پټه وساته چې هندوستان خبر نشي او موضوع چا نشره کړې ده فاینانشل ټایمز نشروي نو چې فاینانشل ټایمز یو شی نشروي هندوستان ته نه خبرېږي فاینانشل ټایمز وایي چې عاصم منیر زنګ وهلی دی او ډونالډ ټرمپ سره نیم ساعت خبرې کړې دي پاکستانیان دا په دې رقم ته وړاندې کوي چې په دنیا کې داسې څوک نشته دا جرأت وکړي چې ډونالډ ټرمپ سره مستقیما د ایران په موضوع خبرې وکړي او زمونږ دا جنرال چې دی دا دومره زړور دی چې دی مستقیما ډونالډ ټرمپ ته زنګ و او د هغه سره په دې موضوع خبرې وکړې او هغه دې ته راضي که چې صلح ته کینی نو تاسو دا عقل و منطق دا مني چې عاصم منیر خبره به ډونالډ ټرمپ مني او صلح ته به راځي چې د هغې خپل پکې اهداف نه او پروګرامونه نه هغه د عاصم منیر په خبره باندې راځي یعنی ډیره طفلانه خبره ده چې دی کوي او لګیا دي د ده نه خپل په ګټه خپل پروپاګند لپاره کار اخلي نو په دې رقم سره دلته یو تمسخرآمیزه لوبه روانه ده خپله د امریکا او د ایران منځګړیتوب کوي او دلته د افغانستان لپاره بیا د روسانو خپو ته پرېوځي چې ته راشه زموږ منځ کې دغه وکړه چې دا موضوع زموږ ده کې خپل موضوع نشي حلولی راځي د ایران او د امریکا موضوع حلوي دا شی روان دی ښه اوس یو بل شی د پاکستان میډیا لګیا ده وایي هغې دا وایي چې یوه تیاره د امریکا نه پرواز کړی دی راغلی د ترکیې ته او د ترکیې نه پرواز کړی راغلی ده پاکستان ته او دا تیاره ده ایر فورس 1 د امریکا ایر فورس 1 د امریکا تیاره چې ده دا د ډونالډ ټرمپ تیاره ده چې دی سفر پکې کوي که هغه سفر پکې ونه کړي نو معاون جي ډي وینس که سفر کوي هغه په ایر فورس 1 کې سفر کوي نو دا ایر فورس 1 تیاره راغلی ده دی دا اوس دغه ورکوي چې دا جي ډي وینس او همدارنګې جرالد کوشنر او سټیف ویټکاف دی راغلی دي چون هغه دواړه چې دي کوشنر او ویټکاف دا د اسرائیل ایجنټان دي او تر اوسه کارونه یې سم نه دي کړي نو دا ځلې د دې مذاکراتو مشري وایي جي ډي وینس په غاړه اخیستې ده او زما په نظر دا که چېرته راغلی اوسي ځکه دا تصدیق شوی نه ده او معلوم هم نه ده دا خو پاکستانیان نه دا کوي نو که جي ډي وینس راځي نو جي ډي وینس خو په دې راځي چې هغه د دې جنګ مخالف دی ځکه هغه د مذاکرات ته راځي او په دې دواړو باندې اعتماد نه لري ځکه هغه راځي او د ایران د خوا نه دوه ډېر مهم کسان را روان دي دوی وایي چې ایران نه راغلي دي یو علي باقر قالیباف دی د پاکستان د مجلس شورا مشر او بل عراقچي دی وزیر خارجه دا دوی وایي چې دا راغلي دي او دوی به دلته خبرې کوي نو د دې دغه په دغه منوال روان دی او هلته امریکا لګیا ده دغې ته تیاری نیسي د دې ټولو خبرو په مقابل کې نتنیاهو د خوا نه یو خبره نشره شوې ده نتنیاهو د خوا نه خبر دا راغلی دی چې امریکا که د ایران سره مذاکرات ته کېناسته نو زموږ دې لاره به جدای دی به خپل کار کوي او موږ به خپل لارې ته ادامه ورکوو یعنی موږ جنګ ته ادامه ورکوو او په عین حال کې داسې ښکاري چې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ لږ څه فاصلې په دې راغلي چې امریکا کې ډونالډ ټرمپ باندې فشار دا دی چې تا خو به ویلې چې امریکا فرست اوس خو اسرائیل فرست کته یعنی امریکا موږ ته اول ده موږ هر کار چې کو اول امریکا ته کو بیا د نړۍ غم خورو خو اوس ښکاري دا چې تا امریکا ټوله د اسرائیل نه قربانه کړله او اسرائیل د اول که نو اوس په دې باندې انتقاد دا دی چې دا خو په امریکا لګیا د غرقیږي دغه نړیوال قدرت د سټیج نه لویږي او اسرائیل چې دی ټول قدرت او صلابت د هغې دی او د هغه لپاره امریکا قربانیږي اوس دوی دا کوي چې د اوربند لپاره اقدامات کړي دي چې د اوربند وشي نو دوی د اسرائیل خبره به نه مني اسرائیل دا دغه کړی دی چې ممکنه که امریکا د دوی لاره جدا کړه او د ایران سره یې دوی صلح وشوه نو د دوی د امریکا لارې به جدا کیږي دی به د چین لمنې ته ځان غورځوي یعنی پس له دې نه به چین به د اسرائیل حمایت کوي دا به په دې سیمه کې د پارټنري او کوم شی چې اسرائیل دلته کوي چین به یې د حمایت کوي امریکا به یې نه کوي دا به یې کوي او دا به دې سیمه کې وایي چې لوی اسرائیل به جوړیږي او موږ اوس کامیابۍ ته نږدې شوي یاستو دا سیمې ټولې موږ رسما نیسو دی وایي
دا اسرائیل اوس هم دا خوبونه ګوري، سره دې چې سر یې ورته مات کړی دی ایرانیانو، خو اصلاح کېږي نه. اوس هم دی وایي چې دا دغه مونږ کوو او مونږ به دا سیمې نیسو. نو دا نوي بدلونونه دي، تغییرات دي چې را روان دي په سیمه کې او خپل تاثیرات په ټولو مسایلو باندې درګرده اچوي. همدارنګې د امریکې هغه یو دفاعي مشاور دی چې ما تاسو پخوا هم ویلي دي چې یو سایمنسب دی په نامه د ډګلس ماک ګریګور، چې ویلي دي چې اکثرا بعض وخت کې د خبرې د وزارت دفاع مشاور هم او نړیواله سطح باندې یعنی یو مشهور سړی دی. دی وایي چې که امریکا غواړي چې خپل نظام بچ کړي، که امریکا غواړي چې د نړۍ لوی طاقت پاتې شي او ځان د اسرائیل نه نور قربان نه کړي، نو د ښکاره داسې وایي په خپل خبرو کې چې اسرائیل باید کاملا ختم کړلی شي. دا نه تنها چې د امریکې لپاره سردرد دی، د امریکې نظام یې یرغمل کړی دی، د امریکې خلکو په سټ باندې ناست دی، بلکې دا د عربي نړۍ د شرق الاوسط لپاره دا یو سردرد دی او مشکلات یې جوړ کړي، د نړۍ امنیت لپاره خطر دی. نو که امریکا غواړي چې په امن کې په نړۍ کې حکومت وکړي او په مقابل کې څوک دښمنۍ ته مو نه درېږي، اسرائیل به ختموي. دا خبره دا سړی کوي او په بالکل په واضح الفاظو سره یې کوي چې امریکا باید اسرائیل نور ختمه کړي، نور د منځه ویسي او ختمه کړي. او اسرائیل وایي چې دی د لوی اسرائیل جوړي او لوی نظام جوړي او ممکنه د دې کې به د چین ته د چین لمنې ته لاړ شي. دا چې کوم یو خبره سمیږي یا صحیح کېږي والله اعلم، خو دا هغه مهم نړیوال خبرونه و چې ما تاسو سره په دې بابت کې شریک کړل. راځم نور خبرونه کې هغه دا دي چې د لبنان حکومت د ایران سفیر د لبنان نه ورته د وتلو حکم ورکړی دی، ویلي دا نامطلوبه شخص دی. کله چې یو ډیپلومات نامطلوبه شخص شي، هغه بیا وظیفې ته ادامه نشي ورکولی، هغه مجبور دی هغه ملک نه ووځي. خو دا یو هلته به کوم تغییر راولي، ځکه چې بمباردمان خو ټول د اسرائیل روان دی، لبنان یې نیمه تباه که او هلته حالات ډېر کړکېچن دي او حزب الله چې دی هغه لګیا دی خپل د خاورې نه دفاع کوي. نو د ایران د سفیر په تبدیلېدلو باندې نه جنګ ودرېږي او نه د لبنان بچیږي. خو چون هغه جنرال جوزف چې د دی مشر دی، هغه یو عیسوی دی او هغه لګیا دی دغسې کارونه کوي، نو ایران سره دغه سم نه دی. هغه اوس هم په دې تمه دی چې اسرائیل به د هغه په سر باندې یو لاس راکاږي او دا به ښه شي. بل خبر دا دی چې د امریکا یوه F-15 یا F-15 طیاره په کویت کې ولوېدلې ده. په تیرو 30 ورځو د جنګ کې دا 18مه طیاره وه یا الوتکه وه د امریکې چې ولوېدلې ده او د منځه تللې، او په دې جنګ وخت کې 6 الوتکې نورې خرابې شوي دي چې مجموعاً 30 الوتکې په 30 ورځو کې د دوی په حساب خراب شوي، د کار ولیدلي یا له منځه وړل شوي دي. په ایران کې د علي لاریجاني پر عوض د امنیت شورا ریاست لپاره په نامه د محمد باقر ذوالقدر یو کس تعیین شوی دی او دا به د علي لاریجاني ځای ناست دی. نو هر څوک چې دی، زه خو شناخت دومره نه لرو پکې، تر اوسه د تعارف نه دی شوی، خو حتما به غټ شخصیت به ځکه چې دا سیټ عادي سیټ نه دی او دا علي لاریجاني عادي کس نه و. د هغې ځای ناستې کېدل، د هغې ځای خالي ځای ډکول، دا یو لوی غټه خبره ده او لویه غټه پروژه ده. همدارنګې عباس عراقچي ویلي دي چې د جنگ ختمېدلو نه پس به د ایران به د تنګې هرمز کې دا به د دې ځای کې به ټکس اخلي. په دې 100 کلونو کې، یعنی په دې 100 کالو کې دی دا ټکس نه دی اخیستی او دا یې خلکو ته مفته پرېښې وه، کښتۍ راتللې او ډکېدل او دې نه دوی تېرېدل. بیا مثالونه یې ورکړي دي چې د پاناما تنګه په امریکا کې چې ده، هلته د یوې کښتۍ نه د 2 لکو نه تر 5.5 لکه پورې ټکس اخیستل کېږي. د سویس کانال کې د 5.5 لکه کم از کم تر 1 میلیونه پورې ټکس اخیستل کېږي. باسفورس تنګه بندر دی چې د روسیې او د یوکراین او د دې دغه تینه راتېرېږي، د ترکیې په لاره کې دی، د ترکیې په خاوره کې دی باسفورس. د دې نه ترکیه هم
د 1 نه تر 3.5 لکه ډالره فی کشتۍ نه اخلي. د کانادا کانال د سنت لارنس سی وی دا د هغې بندر دی، دوی د هغې ځای کې چې هره کشتۍ تیریږي دوی پیسې اخلي. د امریکا کانال د سنت لارنس سی وی چې دا د امریکې د بل سر کې دی، دا هم دوی پیسې اخلي. دوی وایي چې دا ټول پیسې اخلي، زه ولې وانه اخلم. راځم آخر خبر ته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي ویلي دي چې د پاکستان حکومت د امریکا غلام دی او زمونږ استازیتوب نشي کولی. هغه صدر اعظم چې ټرمپ ته سلامي وهي زمونږ صدر اعظم نشي کېدلی. زمونږ لارې دوی نه جدا دي. که چېرته دوی موږ ډېر مجبور کړي، موږ مجبور دی حکومت په مقابل کې قیام وکړو او لاس یعنې فرضاً د جنگ دغې ته ویسو. نو په دې رقم سره پاکستان کې حالات هم کړکېچن دي او دا اوس هم لګیا دی لوی لوی ټوپونه وهي، کوشش کوي چې ځان ته یو ځای او مقام جوړ کړي، خو کوم ځای ورته نه جوړېږي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریک کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.